د برید وړاندې امرالله صالح خپلې مېرمنې او 5 بچیانو ته څه ویلي وو. امرالله صالح پر دفتر د برید وړاندې هغه خپلې ښځې او خپلو بچیانو ته ویلي وو چې پر ده برید کیږي او دا معلومات مخکې له برید څخه ترلاسه کړي وو. امرالله صالح داسې احساس درلود چې وسلوال به ډېر ژر برید پرې کوي، نو په همدې خاطر یې وصیتنامه هم لیکلې وه. امرالله صالح د افغانستان د استخباراتو د پخواني رئیس په توګه چې د طالبانو سخت مخالف و، له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په لیست کې سرته ځای لره، مګر اوس د هغه په نښه کولو لپاره یو اضافي دلیل شتون درلود. هغه د سپټمبر په ټاکنو کې د دویم ځل لپاره د داوطلبۍ کې د ولسمشر اشرف غني د لومړي ملګري په توګه خپل کمپاین پیل کړ. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې صالح د خپلې مېرمنې او 5 ماشومانو لپاره لارښوونې اضافه کړې وې چې څنګه د هغه د مړینې خبر اداره کړي. صالح ویلي و چې هغه مطمئن دی چې زه به دا ځل ژوندی پاتې نشم. هغه برید چې د هغه ویره وه هغه مهال وشو چې د ولسمشرۍ د کمپاین په لومړۍ ورځ ولسمشر غني د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې کمپایني غونډې ته راښکاره شو. سمدلاسه وروسته له هغه چې صالح خپل سیاسي دفتر ته ورسېد، هغه ته د یو لوی موټر بم له خوا ښه راغلاست وویل شو. له هغه وروسته نیمه ځان وژونکي برید کوونکي د هغه 4م پوړ دفتر ته پورته شول. په دې نږدې 7 ساعتونو کې د ویجاړېدو نښتې په پایله کې شاوخوا 10 تنه مړه شوي او 20 نور بیا ژوبل شوي وو. دا وژل شوي هغه کسان وو چې د صالح میلمانه یا همکاران وو چې کلونه یې د هغه په څنګ کې تېر کړي وو. امرالله صالح د 50 دقیقې جنګ وروسته د خپل دفتر څخه بل ځای ته لاړ او د څو ساعته نښتې وروسته بریدګر ووژل شول. صالح وویل دوی بریدګرو په هر قیمت هڅه وکړه چې ما ووژني او هر څه یې سم ترسره کړل. دا چې زه ژوندی یم د خدای مرسته، د خدای رضا او ممکن زما د شالید څخه یو څه مرسته وي.